د پاکستان د ملاتړ له امله د اسلامي ګوند پر مشر د افغانستان د ولسواکي واکمنۍ د چارو د ادارې مشر تازه خطرناک ګزار. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ولسواکۍ د چارو ادارې مشر لیکلي پاکستان د افغانستان د مهارولو لپاره د انګریزانو د تګلارې له مخې د اسلامي ګوند له مشر څخه د سټراټیجیک بم په توګه کار اخیستی دی. ډاکټر فضل محمود فضلي د غوایي پر 26مه پر خپل ایکس لیکلي چې یاده اصطلاح مذهبي افراطیانو ته کارول کېده او ګلبدین حکمتیار یوه بیلګه ده. ښاغلي فضلي دغه څرګندونې د ښاغلي حکمتیار د هغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي دي چې ویلي و پاکستان د تجزیې له ګواښ سره مخ دی او افغانستان به ترې هم اغیزمن شي. د ولسواکۍ د چارواکي په خبره د پاکستان د پخواني مشر اسد دراني له لوري په 1989 لمریز کال کې داسې طرحه جوړه شوې وه چې ګوند د ډاکټر نجیب الله تر پرځېدو وروسته به له افغانستان سره کنفیډریشن جوړ کړي او ګلبدین حکمتیار هم د دغې طرحې اصلي طرح ځان باله. د چارو ادارې د مشر په وینا نن د ښاغلي حکمتیار له دې خبرې څخه 15 کاله تیر شوي خو نه حکمتیار او نه هم دراني وکولای شول دا خیال عملي کړي. د نوموړي په وینا حکمتیار او پاکستان اوس هم هر کال دغه ناکام پلان په بېلابېلو الفاظو کې تکراروي. فضلي ټینګار کړی چې د پاکستان د تجزیې په تړاو د اسلامي ګوند د مشر څرګندونې رښتیا دي ځکه هغه یو ملت نه دی او د افغانستان په اړه یې بیا څرګندونې یوازې پر خیالاتو ولاړې دي. تر دې مخکې هم د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په تړاو بېلابېل غبرګونونه راغلي دي. بېلابېلو سیاستوالو دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ګلبدین حکمتیار د پاکستان لاسپوڅی بللی او له هغې غوښتي چې په راتلونکي کې له دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.